د یاران تلویزیون خوږو او معززو لیدونکو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې تاسو به راته ټول صحتمنده وئ. ملګرو راځو په دغه ویډیو کې د افغانستان پر لوبه خبرې کوو او همداشان د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له دوهم پړاوه پاتې شوه یا هغې تګ څخه پاتې شوه، خو د انګلند سره په لوبه کې افغانستان باندې ډېر ریکارډونه جوړ شول چې هغې یادونه په دغه ویډیو کې درته غواړم چې په هغې کې د سترو لوبغاړو ریکارډونه هم مات شول خو په افغانستان باندې کېښودل شول. نو ځینې ریکارډونه جوړ شوي دي د هغې یادونه غواړم. انګلستان په افغانستان څومره ریکارډونه جوړ کړل؟ د انګلستان په کوربهتوب د کرکټ یو ورځنیو سیالیو په روان نړیوال جام کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ په پرونۍ سیالۍ کې کوربه انګلستانۍ لوبډلې په افغانستان ستر ریکارډونه جوړ کړل. دې لوبډلې په پرونۍ سیالۍ کې په افغان توپ اچوونکو د شپږیزو باران جوړ کړی و. د نړیوال جام په دې 40مه لوبه کې پچه د انګلستان لوبډلې ګټلې وه او لومړی توپ وهنې پرېکړه کړې وه. انګلستان په روان نړیوال جام کې تر ټولو ستر هدف 398 وټاکه چې دا هدف په نړیوال جام کې تر ټولو ستر هدف شمیرل شو. په دې لوبه کې د انګلستاني لوبډلې کینلاسی لوبډل مشر ایوان مورګن نږدې دریمه سلیزه هم ووهله. نوموړي په دې سیالۍ کې په یوازې ځان 148 منډې جوړې کړې. دغه راز ایوان مورګن په دې سیالۍ کې د ګریس ګیل، روهیت شرما او ایبي ډیویلرز په یو انینګز کې د ډیرو یعنې 14 شپږیزو وهلو ریکارډ هم مات کړ. نوموړي په دې سیالۍ کې په افغان توپ اچوونکو 18 ستر شپږیزې په یوازې ځان ووهلې او دا ریکارډ یې په خپل نوم کړ. ایوان مورګن د یو ستر انینګ جوړولو وروسته د کرکټ په نړۍ کې د چټکې سلیزې ریکارډ هم جوړ کړ. نوموړي په داسې سیالۍ کې د لومړي ځل لپاره د خپل کرکټ په تاریخ کې یو ستر انینګز ولوباوه چې په یو ورځنۍ سیالۍ کې په 50 توپونو د 18 شپږیزو پر مټ چټکه سلیزه ووهله. د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره انګلستاني لوبډله وتوانېدله چې په یو انینګز کې 15 شپږیزې ووهي. دوی یوازې د شپږیزو پر مټ 150 منډې جوړې کړې وې چې په افغان لوبغاړو یو ستر ریکارډ جوړ کړ. په دې سیالۍ کې د ریکارډونو په دوام په افغان لوبغاړي رشید خان هم 11 شپږیزې ووهل شوې چې نوموړي د نړیوال جام په تاریخ کې تر ټولو لوبغاړو په پرتله ناکامه بدترینه توپ اچونه وکړه. نوموړي په 9 اورونو کې 113 منډې د کوم لوبغاړي د سوځېدو پرته ورکړې چې نړیوال ریکارډ پرې جوړ شو. بلخوا د یو ورځنیو سیالیو په تاریخ کې په لومړي ځل په رشید خان 11 شپږیزې ووهل شوې چې له دې وړاندې 11 شپږیزې په کوم توپ اچوونکي نه دي لګېدلې. دا هم ریکارډ په توګه ثبت شوې. د وروستي جوړ شوي ریکارډ له مخې د انګلستان په دې لوی ښار او کرکټ په دې لوبغالي د لومړي ځل لپاره د شپږو ویکټو په ورکولو سره 390 منډو ستر هدف وټاکه چې له دې وړاندې په دې لوبغالي دومره ډېرې منډې نه وې جوړې شوي. دا سیالۍ د افغانستان په 150 منډو باندې وبایلله. انګلستان 398 منډو هدف افغانستان ته ټاکلی و او افغانستان په ځواب کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 248 منډې په 50 اورونو کې